زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه څو زامنو دغه جی درې زامن دي. د یو نوم دغه عبدالله، د دویم نوم ابراهیم او د دریم نوم قاسم دي. لوڼې سوې د پیغمبر سلام حاجی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سلور نونه ویجی. حضرت رقیہ، حضرت زینب، ام کلثوم او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ. ماشاءالله زبردست زما د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو ملګري وو، لکه څوک ورسره ډېر نږدې وو چې ورسره اوس ښخ هم دي پراته هم دي؟ سلور. د یو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. د نبی اسلام سلور ملګري. محمد مصطفی سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړي. آخري نبی خو خپل پیژنې کنه؟ او جی بالکل پیژنو. دا څوک دی آخري پیغمبر؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا آخري نبیم دی او پیغمبرم دی. ماشاءالله ماشاءالله. د باندې چې کوم دی قرآن مجید نازل شوی د الله پاک آخري کتاب دی. د والد صاحب څوک و؟ د دو والد صاحب چې کوم دی نوم یې عبدالله و جی. عبدالله. او جی ماشاءالله ماشاءالله. مور یې څوک و؟ مور نوم یې دله درځي؟ او جی مور نوم یې چې کوم دی آمینه بیبي. آمینه بیبي. زبردست زبردست. دا اندازه درته شته چې مطلب نبوت ورته څومره وخت کې میلاو شو؟ چې نبوت ورته چې کوم دی 40 سال کې میلاو شوی. واه زبردست یار، قربان دې شم یار. زبردست زبردست. او وفات شوی په څومره عمر کې و؟ وفات شوی جی تقریبا 63 سال جی تقریبا. بالکل بالکل صحیح ده. ماشاءالله تا زده کړه کړې ده، دا معمولی زده کړه نه ده. لکه تا ته د خپل پیغمبر پوره شجر نسب یاد دی. د نیکې د ته پته رسي نوم؟ او جی نیکه چې کوم دی عبدالمطلب و جی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. زبردست زبردست. پیدا شوی کوم ځای کې و؟ جی مکه کې پیدا شوی. زبردست زبردست. دا راته ووایه چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه څو زامنو؟ دغه جی درې زامن دي. د یو نوم دغه عبدالله، د دویم نوم ابراهیم او د دریم نوم قاسم دي. دا قدرمنو تاسو چې کم ما سره دا درې واړه رونه وینئ که نه، دا د یو کلاس سټوډنټان دي. په یو کلاس کې د نرسري نه اپیسی پورې دا راغټ شول او یو ځای ژوند وکړو او زده کړې دینیم کړې ده دنیایم کړې ده. دا راته ووایي چې دا لوڼې سوې د پیغمبر سلام. حاجی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سلور نونه ویجی. سلور نونه وی. ماشاءالله ماشاءالله. کمې کمې؟ حضرت رقیہ، حضرت زینب، ام کلثوم او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ. ماشاءالله زبردست زبردست. تاسو د یو کلاس ملګري، یو کلاس سټوډنټان یې، دا خو کمال یار. ستاسو استاد ته مې سلام دی چې تاسو غونه کې ځوانان یې داسې تکړه کړي چې د دین په زده کړه مو په دې دنیا تیزه دنیا کې. رو دا راته ووایه چې لکه اوس تاسو ملګري یئ که نه، د هر انسان خامخا ملګري، که دوه درې نی نو دوه به خامخا یي، که دوه نی نو یو به خامخا یي. زما د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو ملګري وو، لکه څوک ورسره ډېر نږدې وو چې ورسره اوس ښخ هم دي پراته هم دي؟ سلور. د یو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. د نبی اسلام سلور ملګري. ماشاءالله ماشاءالله. زبردست زبردست. کم د موبایل چې انګریزان راوباسل دي د بار راوباسل چې مسلمان قوم تباه شي، او هغه زمونږ چې کوم پښتانه دي خاص کر رومي او پنجابیانو لکه ډېر موبایل استعمال، اوس خاص کر زمونږ پښتانه رونه هم ډېر زیات دا موبایل استعمال ډېر کړ، ټیک ټاک کې دا کې، لیکن دې هېڅ فایده هم نشته. او جی بالکل. دا یو چال دی، چال راوتی دی مونږ پې ګیرئ. بس یو فتنه د جی راو. دا نټ چې کوم دی نټ، دا خو ویلی شي جال ته، اصل کې ویلی شي جال ته. بالکل د انګریزان یو چال دی. دوستانو دا ما سره چې په څنګ کې کم ناست دي که نه، دا درې واړه رونه دا ښه دوستان دي، او د وړوکوالي نه د بچپن نه په کلاس کې هم یو ځای، د نرسري نه والې تر فسټ ایئر پورې، سیکنډ ایئر پورې دی دا دوستي قایمه دایمه ده چې د دنیا هم زده کړه کوي او ورسره د دین هم زده کړه کړې ده.
ورو تا سره وای ټچ موبایل نشته ستا 20 سال عمر تا سره ټچ موبایل نشته وست نشته الینا سوجه ده نه جی الحمدلله وشته خو مطلب دا دی چې زمونږ دورونه جی اپیزان دي هغه سره هم لانن تاریخ پورې نشته موبایل آټ او بل دا لکه شته موبایل شته راکې ساده موبایل راکې غټ موبایل مونږ ته نه پریدي استه شو هو مطلب دا دی چې پریدي نه کور کې او جی او نور استعمال غلط نه دی چې یو کس صحیح هغه صحیح استعمالي الیمانو سره موبایل لوپرانو سره هم هر چا سره خصو کې غلط استعمال کوي اسو کې غلط استعمال کوي سو کې غلط استعمال ډیر کوي ای نقصانات بیا ډیر دي صحیح اسو کې غلط چې استعمال کوي نو هغه چې کم دی بیا سوق تانه کې سوق تحصیل کې دغه موبایل دلا صحیح ها او موبایل د سره نشته کنه ټچ موبایل نه استعماله بل ځوانان دي چې ماسوتن چې کم دنو د موس خو پته نه لګي چې کایله کنه کوي خو اکثر بس فیسبوک آن کی پیکیج دی رو او د مطلب شی به کې نشته لکه اکثر مونږ زیات تر ځوانان زمونږ پاکستان دا په 1 نمبر دی په فیسبوک باندې په نت باندې چې گمراهي ګوري زمونږ چې کوم پاکستانیان دي دا په 1 نمبر دی کنه نو ته څنګه د موبایل نه علاوه ژوند کې څنګه ژوند تیری جی په خوا زمانه کې موبایل خو الحمدلله خلکو سره چې کم دی دغه په علم نسبت چې سوچو کې اوسنیش پاړه سمو او پورا مخکنه زمانه چې کم پنځم هغه یو برابر هغه د علم چې کم دی د موبایل نه حاصلېږي علم مین سیس کتابونه نه حاصلېږي او دا درلنه لته زی دا دغه نه زی موبایل نه جی او دا کتابونه نه حاصلېږي زده کړه د استاد نزدکی جمعات کې والے مړم دی درس کوي بیان کوي دا نزدکی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی